الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفیق سره او داغه په رحم او کرم سره من د آیت الکرسی په باره کې یو دوه نشست او دوه بیانه کړي چې د آیت الکرسی معنی څه ده، فضیلت، مقام او شان د دې آیت څه دی، او د اکثر آیت وضاحت شي. یو څو خبرې پکې پاتې دي، هغه به انشاءالله نن مکمل کو. او دا هغه آیت دی چې انسان پې ښه پوه شي نو خپل رب وپېژني. دا هغه آیت دی چې کله په دې باندې پوه شوي نو د الله عظمت به وپېژني. او چې څوک د دې آیت د ترجمې نه او د دې د تفسیر او د وضاحت نه نه خبر، نو هغه د ډېر لوی خیر نه محرومه دي. ډېرې خبرې پکې من کړي. الله رب العزت په دې آیت کې وایي د اول سر نه، او موږ د آیت د یو بل سره تړلی و چې په دې به داسې ځان پوه کوې چې ته د اول سر نه د آخري سره پورې د آیت وې، ته پکې روان یې. داسې نه چې یو ځای کې ته ودرېږې چې یاره دا خبره څنګه په دې زه پوه نه شم، چې ته بلکل د آیت د یو بل سره تړلی وې او پې پوهېږي. او موږ خبره ذکر کړې وه چې دې کې څو جملې دي او د اکثرو جملو معنی هغه موږ ذکر کړې. نو دې صورت د دې عفوا د دې آیت په اوله کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو. دې بیا دې سره روان درته وایم چې موږ ته زړې خبرې را یادې شي. الله نشتی حقدار د بندګۍ مګر هغه. دا د عقیدې مسله د بنیادي چې دا عقیده دې نه وه، که ته یو زر کاله د الله عبادت وکړي د دې مسلې نه علاوه، هغه ستا نه قبلېږي. الله نشتی حقدار د بندګۍ مګر هغه. اوس درته بیانوي چې ولې صرف حقدار د بندګۍ هغه دی، بل څوک نه دی. نو الحی القیوم، همیشه ژوندی دی او نظام چلوونکی دی. نو چې همیشه ژوندی دی او نظام چلوونکی دی، نو بیا هغه حقدار د بندګۍ دی، ځکه چې دا صفت د بل چا نشته. هر څوک چې د الله نه علاوه دي، په هغو کې داسې څوک نشته چې هغه د همیشه ژوندی او هغه د نظام چلی. لا تأخذه سینة ولا نوم، نه رانیسي هغه لره پر کالی او نه خوب. نو د هغه دا نظام چلول داسې نه دي لکه څنګه چې مخلوق نظام چلی. مخلوق که چېرته عارضي د څه شي یا د یو ځي یا د یو ادارې نظام چلی، نو یو خو د عارضي، بل دا چې د مخصوص ځي او زمانې سره تعلق ساتي، بل دا چې دی پکې غافله کېږي. هم رب العالمین داسې نظام چلی چې هغه پکې غافله کېږي نه ترې خبره هېرېږي، نه پې خوب راځي. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه د عبادت حقدار دی، ځکه چې ځمکې او اسمانونو کې چې څه د ټول د هغه دي. داسې پراخه بادشاهي د هغه ده. نو چې پراخه بادشاهي د هغه ده، نو بیا د عبادت حقدار صرف هغه دی، بل څوک نه دی. بله دا خبره ورسره هم شوه چې په هغه خوب نه راځي، په هغه مرګ نه راځي. او دا دومره لویه بادشاهي چې د چا یي، نو په هغه باندې خوب او مرګ راتله د هغه سره ښایي نه. د یو چا د داسې بادشاهي چې ځمکه او اسمان کې چې څه دي دا د هغه دي، په هغه دې خوب راځي او په هغه دې مرګ راځي
او که په هغه مرګ راشي دا نظام به څوک چلوي؟ لکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په الله خوب نه راځي او الله سره ښایي نه او الله له پکار هم نه دي وایي. که چې لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة الرحمن کې وایي کل یوم هو فی شأن، هر وخت الله په یو کار کې دی، په یو فیصله کې دی. څوک مړ کوي، څوک ژوندی کوي، څوک غریب کوي، څوک مالداره کوي، څوک روغی، څوک ناجوړه کوي، څوک په چا مصیبت راولي د چا نه مصیبت لرې کوي، په چا خوشحالي راولي په چا غم راولي، څوک ستړی کوي څوک دمه کوي. اوس کوم رب چې دا فیصلې هر وخت کوي دله خوب مناسب دی؟ اوس سوچ پکې وکړئ، دله مرګ مناسب دی؟ نه. که خوب موږ ووایو چې په داسې ذات او غیر دی نه پاک دی، که په داسې ذات خوب راغی نو دا نظام به چا ته پاتې کېږي؟ او دا خو داسې هم نه دی چې د کلونو خبره ده، چېرې کال کې الله رب العزت یو فیصله کوي د پلاني په باره کې چې د هغه نوم محمد دی چې دی به مري، دا بل عبدالله دی دی به پیدا کېږي، دا بل عبدالعزیز دی دی به غریب کېږي، دا بل عبدالرحمن دی دی به مالداره کېږي. د کال خبره نه ده که نه، روانه مسله ده. هر وخت دا څومره وخت چې اوس ما دا خبره وکړه که نه چې هر وخت په دې یو دوه سکندو کې په دې دنیا کې ډېر خلک چې دي هغه به مړه شي، اوس به مړه شي. ډېر ماشومانان به پیدا شوي دې وخت کې، ډېر خلک به په دې وخت کې بیماران شوي چې تکلیف به راغلی په چا، د چا نه به تکلیف ختم شوی، څوک به غریب شوی څوک به مالداره شوی. لا تأخذه سینة ولا نوم، په خوب نه راځي په هغه مرګ نه راځي. پراخه بادشاهي ده د هغه او دومره بادشاهي ده او داسې پراخه چې د هغه د اجازت نه بغیر څوک د هغه په دربار کې سفارش هم نشي کولی. من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د هغه په دربار کې مګر په اجازت د هغه. د هغه په دربار کې مطلب دا نه چې سفارش نشته، خو بې د الله د اجازته څوک د هغه په دربار کې سفارش نشي کولی. ولې؟ ځکه چې مخکې تا ته ووایي چې د هغه دومره باچایي ده چې ځمکې اسمانونو کې سري ده د هغه دي، نو چې ځمکې اسمانونو کې سري ده د هغه دي، د هغه د اجازت نه بغیر به څوک سفارش وکړي؟ ښه، څوک د دې لایق دی چې سفارش دې وکړي، څوک نه دی لایق، او څوک د دې لایق دی چې د هغه د سفارش وشي او څوک نه دی، د هغه ته پته ده. ځکه چې علم ورسره دا دی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهه دی هغه په هغه څه چې د مخلوق نه مخکې دی او څه چې دوی نه وروسته دي، په مستقبل، په ماضي، په حال، په هر څه باندې هغه پوهه دی. داسې خو د هغه سره علم دی، نو چې داسې علم د چا سره وي دی د عبادت حقدار نه دی. ټوله خبره ګورې په دې اولنۍ جمله روانه ده، الله لا اله الا هو، الله نشتی لایق د بندګۍ مګر د هغه، د باقي ټول بیا د دې سره تړه چې لایق د بندګۍ هغه دی چې علم ورسره ده. اوس داسې علم چا سره دی په مخلوقاتو کې؟ نو چې هېڅ چا سره نشتي موږ ټولې منو، نو بیا څنګه دا باز را لګېدلي دي په دې مخلوق کې؟ باز د هغه الله په شان کړي. په مخلوق کې ټول نه اوچت کوم یو دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. الله ته ګران مخلوق په مخلوقاتو کې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بیا نور پیغمبران دي، تشه ملائک اوچت مخلوق دي، نیکان خلق، اولیاء الله، بزرگان نیکان، بیا بسی دی سیزا. اوس چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا علم نشتی چې هغه دی د ټول مخلوق ورستنی او مخکینی علم دی د هغه سره وي، دا د هغه سره نشتی، نو بیا بل څوک دی چې د هغه سره دی دا علم وي؟ نشتی. یعنې زه تاسو ته یو خبره وکړم، دا کوم خلک چې د غیر الله بندګي کوي دوی داسې څوک پیدا کولی نشي چې د الله په مقابل کې ودرېږي. دې څوک شتي نه. لکه اوس موږ دوی سره کینو مناظره به وکړو، دی وایي چې نه زمونږ دا
بوت زمونږ دا کاڼی زمونږ دا بابا زمونږ دا پیر زمونږ دا ولی دا چې موږ ورته چغې وو دا چې موږ یې درته پراته یو موږ د ده بندګي کوو موږ ورته موږ د الله بندګي کوو معنی ده چې دی دا خپل چې د ده کوم معبود دی باطل دی د الله په مقابله کې ودرېږي نو بیا وایي راشه وبه ګورو چې زمونږ د رب شان څه دی او ستا د دې باطل معبود شان څه دی نو څوک به د الله په مقابله کې ودرېږي که موږ دا صفات د الله بیان کړو هېڅوک نشته او داسې رب دی ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او د الله په باره کې دا مخلوق صرف هغه علم لري کوم چې الله ورکړی نور دوی الله لره په خپل علم کې نشي راګیرولی دومره عظیم رب دی قرآن کې دي که نه که دا ځمکې دا ونې ټولې څه شي قلمونه شي او دا دریابونه صحیح شي او پې لیکل کوه الله وایي دریابونه به وچ شي او هر څه به ختم شي خو د الله شان به ختم نه شي او داسې به مخلوق کې بل کم مخلوق کې څوک دی په مخلوق کې څوک داسې وکړه دا خو د خالق شان شو ځه نو ځکه صرف هغه د عبادت حقدار دی بل څوک نه دی ته که د چا په باره کې خبرې کوې که نه د مخلوق نو یو وخت به داسې راشي چې خبرې به ستا ختم شي ته به د هغه صحیح د ښه صفات بیان کړې داسې دی داسې دی داسې دی داسې دی داسې خبره به اخر ختمه شي د رب العالمین به ته ډېر څه بیان کړې خو ډېر څه موږ ته معلوم هم نه دي رجال ته الله وایي مخلوق الله لره په علم کې نشي راګیرولی هغه دعا د رسول وسلم به غوښته اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك ډېر اوچته دعا ده موږ یې تفصیل ذکر کړو یا الله زه تا ته ستا هر نوم وسیله کوم چې هغه ستا نومي